زمونږ دغه پښتو او دغه غیرت نه دی پکار. قومونه کوم ځای ته ورسېږو پښتون اوس هم په دې کې دی. پښتو دې ته وایي چې ته په معمولي خبره باندې دښمنیانې کوې. پښتو دې ته وایي چې ته په انچا او پوټ ځمکه باندې یو مسلمان ورور یو پښتون ورور وژني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نو ټول ته زموږ د نصیحت دی، راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته، راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو له، راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو له. راځي چې خپل عقیده دې سیکو څنګه چې د پیغمبر وه. راځي چې خپل لمونځ او دس عبادات د هغه په طریقه کړو. راځي چې خپل غمونه د هغه په طریقه کړو. راځي چې خپلې ښادیانې د هغه په طریقه کړو. خپل لباس، خپل شکل، خپل لیندین، خپل معاملات، خپل هر څه د هغه په طریقه کړو. ته ګوره چې دا امت او دا معاشره او دا قوم او دا خلک بیا کامیابېږي او که نه کامیابېږي به یې ته وګورې. خو موږ د کامیابۍ لار پرېښودې ده او کوم ځای ته تللي اتفاق په زړونو کې چې یو بل ته څومره بغض دا خلک ساتي، څومره چې یو بل سره حسد ساتي. او بیا خاص د پښتنو خبره به وکړو ځکه چې مثلا پښتنو ته روانه ده او په پښتو کې ده. په پښتنو کې چې څومره اختلافات دي د یو بل سره. ځکه یو عالم خبره کوله او ډېره ښکلې خبره یې کړې وه، وایي پښتنو صرف په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو. نور پښتنو چې ته اتفاق نه دی کړی. د پښتنو صرف په یو خبره اتفاق دی، په کومه؟ چې اتفاق به نه کوو. دینی اختلافات، قومي اختلافات، ملکونی اختلافات، د عادات، یعنی ته چې ورته وګورې حیران به شي. اوس هسې یوې خبرې ته وګوره، پاکستان او افغانستان. پښتانه دلته هم دي، پښتانه دغه ځای کې. نو په دوی کې چې د جاهلانو خبرې واوري، صرف په دې بنیاد چې دا پاکستانی دی او صرف په دې بنیاد چې دا افغانی دی یا افغانستانی دی، نو په یو بل پسې به لیکي، په یو بل پسې به بدې ردي کنځلې، د یو بل مور خور به یادوي. ګوره دنیا کوم ځای ته ورسېدو، ملکونه کوم ځای ته ورسېدو، قومونه کوم ځای ته ورسېدو. پښتون اوس هم په دې کې دی، ته د افغانستاني او زه د پاکستاني. ستا داسې وکړم هغوی ستا داسې وکړم او مقابله به څه روانه په فیسبوک باندې لایو. دا د دوی میدان جنګ دی. اوس ګوره دا اردو والا په انډیا کې هم شتي، شتي که نه شتي؟ ښه ډېر. او اردو والا پاکستان کې هم شتي. چېرته تاسو لایو پروګرام کتلی چې انډیا اردو والا یا د انډیا پنجاب والا د پاکستان پنجاب والا پسې کنځلې کوي او دوی په هغوی پسې کنځلې کوي او پروګرامونه روان دي؟ نه. یعنې وی غټ مصیبت هغه دی چې دې وخاندي. د یونې مصیبت به دې وخاندي. لکه دوه به ناسي یو بل پسې به خبرې کوي، ستا ښځه، ستا مور، ای پاکستانیه او ای افغانیه او ای افغانستانیه او جاخه روان. ما تاسو ته مصیبت به د بعض وخاندي. هغه خاندي داسې شي دوی ته به ناست څلور پنځه زره دا بیان ګوري، ناست ورته څلور پنځه زره دي د کنځلې اوري. او شاباش دغه شان تکړه شه، ډېر زبردست، ډېر اعلی. ابل ته وایي منم دی، غیرتي، په قوم مینې، په ملک مینې، په جنډه مینې. څلور نیم زره به دې ته راشي. خو که چېرته یو عالم غریب بیان شروع کړو، لا یو بیان راغی، یو څو د شمار به ورته بیان راشي. او په هغې کې هم بیا به څه وایي لاندې، یاره دې مولیانو زموږ نه لار خطا کړې ده، دې مولیانو پته نه کېږي څه سوي او څه ولي. ولې ستا عقل کار نه کوي؟ په دغه کیسو کې خو ټوله ورځ او شپه پکې ګوتې وهي، یو ورځ دې دا ونه وي چې دلته مې عقل کار نه کوي. خو چې د دین مسله راشي نو بیا د عقل څه شي؟ عقل یې بیا بند شي. داسې پالتو خبره ده. نو خصوصا زما پښتنو ته د نصیحت دی چې اختلافات یو طرف ته کېدی،
اختلافات یو طرف ته کېدی اختلافات ختم کړي د یو بل سره اتفاق او ورورولي قایم کړي داسې وایي چې راځي ورونه شو په معمولي خبره باندې دومره لوی اختلاف په کلونو دشمني د معمولي خبرې د راسه هغه کم جهالت چې د اسلام د راتلو نه مخکې و هغه جهالت اوس هم په پښتنو کې بعضو کې شته په معمولي خبره ده صرف په دې چې زه په روډ روان یم او ده ما باندې سلام وانه اچوه ده ماته په خیر لکه کیدای شي ته یې نه یې لیدلی کیدای شي بل څه وځینې کېد نه بس خطا ما وی دته ټلیفون وکړو موبایل مو وکړو دوی اوچت نه بس خطا او په دې معمولي خبرو باندې به زموږ دا مسلې روانې او جاکې یې روانې ده راته وویل د دروند مسلمان د دروند پښتن دا کارونه هم نه دي وګورئ که څوک وایي چې زه پښتون یم وایي دا خو ته پښتو شرموې الحمدلله پښتو خو درنوالي ته وایي پښتو څه ته وایي درنوالي ته او ته پښتو شرموې پښتو دې سپکو کارونو ته وایي پښتو دې ته وایي چې ته په معمولي خبره باندې دشمنیانې کې پښتو دې ته وایي چې ته په انچا او پوټ ځمکه باندې یو مسلمان ورور یو پښتون ورور ووژنې دې ته پښتو وایي پښتو دې ته وایي چې ته په فیسبوک باندې ناستې لایو او د یو قوم او د یو ملک والا او د یو خاندان ښځې کنځې د هغوی میندې کنځې د هغوی خویندې کنځې دې ته د پښتو غیرت وایي دا غیرتي دی که دې ته پښتو غیرت نو په پښتو په غیرت دې سلام وي بیا په دغه یو باندې زموږ دغه پښتو او دغه غیرت نه دی په کار چې هغې سره چې په هغې کې د اسلام لحاظ نه کېږي او په هغې کې سپک کارونه کېږي په داسې پښتو موږ څه کوو خو موږ بیا هم دا وایو الحمدلله چې پښتو کې سپک کارونه نشته پښتو دا د درنوالي نوم دی دا سړی به درانه کارونه کوي د سپک کارونه کوي نو یو بل سره اتفاق یو بل سره مینه محبت راشه درشه د یو بل په غم کې ودرېږئ د یو بل په ښادۍ کې ودرېږئ چې د هلاکت نه بچ شو چې د تباهۍ نه بچ شو او بیا ټول امت له یو کېده پکار چې دا کیسې به نه وي چې دا عربی دی او دا عجمي دی دا تور دی او دا سپین دی دا غریب دی او دا مالدار دی دا سعودي دی دا بنګالي دی دا انډین دی دا مصری دی چې مسلمان دی او کلمه وایي الله او د الله په رسول ایمان دی زموږ ورور دی او چې د الله سره یې نه لګي د الله دشمن دی د پیغمبر دشمن دی د دین دشمن دی که مرور دی د یو مور پلار نه پیدا وي بیا هم زموږ دشمن دی نو زموږ دوستي او دشمني هغه چا دپاره ده هغه د الله دپاره